بلوچستان کې 15 پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړې تازه او مهم خبر ته. د بلوچستان په بنجګور بازار کې د پاکستانی عسکرو پر یوه موټر چاودنه شوې ده چې په پایله کې 15 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان پولیسو ویلي چې په یاده چاودنه کې 2 عسکر وژل شوي او 3 نور سخت ټپیان شوي دي. د دوی په خبره دا چاودنه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د اف سی ځواکونو موټر له سیمې څخه په ګزمه د تېرېدو په حال کې وه. تر اوسه پورې د پیښې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې تر دې په بلوچستان کې د ورته ډېرو پیښو مسؤلیت بلوچ بیلتون پالو پر غاړه اخیستی دی. په یو بل تازه خبر کې روغتیا سازمان وایي د اګست له 1 229 میټریک ټنه طبي توکي افغانستان ته لیږل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 229 میټریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 12 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیايي توکي کولی شي د 2 میلیون او 1 خلکو عاجلې روغتیايي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان ته نور روغتیايي توکي هم ورسیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و او ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.